السلام علیکم مینوالو په خیر راغلی امید دی چې جوړ به وئ ګرانو مینوالو په دې ویډیو کې غواړم چې د یو مهم شي په اړه معلومات درکړم د کوم سره چې ورځنی ژوند بیخي زیات تړلی دی او موږ او تاسو یې په ورځني ژوند کې بیخي زیات استعمالوو چې هغه کلکولیټر دی غواړم دوستانو په دې ویډیو کې ستاسو سره یو مهم یو ښایسته او زبردست کلکولیټر شریک کړم کوم چې ګران دوستانو خاصې ځانګړنې او ځانګړتیاوې لري او ستاسو د وخت د زیات مصرف کېدو مخه به ونیسي ډېر زبردست کلکولیټر د دوستانو ماته خو ډېر خوند راکړی دی خو په دې هیله مې چې تاسو ته به هم خوند درکړي راځو دوستانو زه تاسو ته اوس در وښیم چې کومې ځانګړتیاوې لري دغه دی دوستانو دا کلکولیټر دی زه اوس تاسو ته وښیم لومړی دوستانو راځئ چې د ډاونلوډ طریقه یې درته وښیم تاسو به لاړ شئ پلی سټور ته او په پلی سټور کې دغه د پلی سټور ما خلاص کړ دلته به تاسو دوستانو په پلی سټور کې ولیکئ ګوګل کلکولیټر GOO دغه دوستانو په سر مې تیار راواړولو ګوګل کلکولیټر ما تیار انسټال کړی دی ځکه دلته ماته په سر باندې ولیکل چې اوپن او که تاسو چېرته انسټال کړی نه وي نو تاسو ته به انسټال دلته درکړي نو تاسو به یې په اسانۍ سره دغه ځای انسټال کړئ او خوږو دوستانو تاسو دلته وګورئ 1 بلیون کسانو دغه انسټال کړی دی داسې ادنه کلکولیټر نه دی 1 بلیون تاسو ګورئ دلته د 1 بي چې لیکلی دی 1 بي پلس 1 بلیون کسانو دغه انسټال کړی دی ډېر زبردست کلکولیټر دی نو راځئ دوستانو دا چې کومې ځانګړنې او کومې ځانګړتیاوې لري زه به اوس تاسو ته در وښیم تاسو موږ سره پاتې شئ دوستانو دغه دی ما کلکولیټر راخلاص کړ اوس تاسو ګورئ دوستانو زه فقط دلته عددونه پکې لیکم او نور د عددونو جمع منفي تقسیم او ضرب هغه به دی پخپله راته کوي دوستانو ګورئ تاسو دلته زه لیکم چې مثال لاس جمع لاس تاسو ګورئ دوستانو دلته ما مساوي علامه نه ده ورپسې وهلې دلته لاندې پخپله جمع کړل مساوي کېږي شل ګورئ دوستانو زه دلته نور عددونه هم ورچوم لاندې تاسو دغه د شل عدد ته ګورئ خپله به زیاتېږي ګورئ دلته ما پاس لاس لیکلي زه اوس د نوره ورزیاتوم ګورئ دوستانو تاسو ګورئ لاندې خپله روان دی ګورئ دوستانو څومره ته ورسېدل یعنې لاندې عدد په خپله جمع کېږي بغیر د څخه چې تاسو مساوي علامه ورپسې ووهئ همدا قسم ته تاسو ته تقسیم هم درښیم ګورئ دوستانو همدغه لاس تقسیم مثال په تقسیم په 2 ګورئ دوستانو د لاندې 15 ولیکل او له هغې وروسته زه یو لوی عدد پکې لیکم تر څو لږ عدد لوی شي دا به ړنګ کړم که چېرته وغواړئ تاسو عدد ړنګ کړئ نو د ای سی کوم آیکن چې دا د بټن د ای سی د شین رنګ چې لري تاسو به دغه ووهئ دوستانو تاسو ګورئ زه یې لږ اوږد عدد لیکم دا عدد ما ولیکلو تقسیم په 2 ګورئ دوستانو لاندې خپله ولیکل بغیر مساوي تاسو ګورئ دلته ما اوس دغه عدد په 2 باندې تقسیم کړی زه غواړم دا عدد نور هم ورزیات کړم 2 دي ګورئ دوستانو زه یې 21 کوم یو بل هم ور اچوم 21 لاندې ګورئ دوستانو خپله په دې کوم حاصل چې دی په هغې کې پخپله پارک راځي یعنې بغیر له دې چې تاسو مساوي علامه ووهئ او یوه بله خاصه ځانګړنه چې دغه لري هغه دغه دوستانو چې تاسو په د پوسټ سر 3 ټکي باندې تاسو کله کلیک وکړئ دا به ووهئ او دلته هیسټري لیکل شوي ده هیسټري دا هیسټري چې کوم وخت تاسو ووهئ نو دلته تاسو ته هغه کوم ورځني حسابونه مو چې کړي دي پرون یا بله ورځ یا نن کومې حسابونه چې تاسو کړي هغه دلته ټول پرته وي درته تیار بغیر دې څخه تاسو هغه څخه له خپلو حسابونو څخه سکرین شاټ واخلئ او یا یې سیو کوئ کاپي پیسټ یې کوئ دلته تاسو ته تیار دلته پرته وي تاسو ګورئ ما دلته پاس لیکلي دي 4 days ago دا معنی 4 ورځې مخکې ما دا کوم حساب کړی دی دلته پروت دی پکې ټوډے بل لیکلی دی معنا د نن ورځې کوم حساب چې دی همدا قسم د اوس کرنټ ایکسپیریشن لاندې ګورئ ته بیا لیکلی د اوسنی کوم حساب چې ما پکې وکړ دا یې ماته لاندې لیکلی دی دا یو بله خاصه ځانګړنه ده ډېر زبردست کلکولیټر دی دوستانو او همدا قسم تاسو کولی شئ چې دغه وغواړئ دغه هیسټري دغه کوم هغه چې دوی درته ثبت کړي ده د کلکولیټر درته ثبت کړي ده تاسو دغه ډیلیټ کولی هم شئ نو تاسو به دغه 3 ټکي ووهئ او کلیر به کلیک کړئ او دلته به کلیر کړئ تاسو ګورئ دوستانو هغه چې وه هغه ډیلیټ شوه او بل تاسو کولی شئ چې دغې لپاره رنګ هم بدل کړئ مثال دغه رنګ ستاسو نه دی خوښ نو دلته به تاسو راشئ دغه 3 ټکي به بیا ووهئ او دلته په د چوز تیم باندې به کلیک کړئ چوز تیم دغه به کلیک کړئ دغه ځای تاسو ګورئ دلته دوستانو تاسو ته رنګونه درکړي دي مثال لایټ رنګ غواړئ ډارک رنګ غواړئ کوم ډول رنګ غواړئ مثال زه ډارک رنګ انتخابوم تاسو ګورئ او اوکې به یې کړئ له هغې وروسته تاسو ګورئ تور رنګ ته وغوښتل
او همدا قسم لایټ رنګ ته به وړو، لایټ رنګ یعنی رڼا رنګ چې وي، تاسو ګورئ همغه رڼا رنګ ته راووخت. زړه ته راتېرو دوستانو په دې هیله امید چې ویډیو به مو خوښه شوې وي او مفیده به درته تمامه شوې وي. نو دا کلکولیټر تاسو انسټال کړئ، راکوز یې کړئ، ښایسته کلکولیټر دی ډېر. ما ته په همدغه ځای اجازه راکړئ او دا یوه هیله هم درڅخه کوم چې که چېرته تاسو زموږ یو ټیچر یوټیوب چینل نه یې سبسکرایب کړی نو د یو ټیچر یوټیوب چینل درسره سبسکرایب کړئ تر څو هره مهمه ویډیو تاسو ته در ورسېږي. او د اوس لپاره هغو دوستانو ماته اجازه راکړئ، بیا چې ستاسو په درانه حضور کې د یوې نوې ښایسته او مهمې ویډیو سره حاضرېږم، تاسو په پاک الله سپارم. الله مو مل شه.